هارون الرشید دا یو باچا تیر شوی او د دې متعلق علما ډېر اقوال او خبرې ذکر کړي. د دې هارون الرشید زوی دی او ډېر ناس تبعی د علماء سره وا سورلسو دیارلسو کال عمر به پلار ته بچ راغی پلار سره به 15 منټه 10 منټه 20 منټه کې ناسو خو څنګه چې بچي د پلار نه کوم مینا اخلي او کما توقع او امید کې ساتي دی بچي واغ نه ساتل خو څه بچي کوم ځای به علماء دا به سره ناس چې کوم ځای به علماء دا به سره ناس یو ځل هارون الرشید ته وزیران او مشیران راجم دي او د بل ملک نه یو وفد راغلو هارون الرشید سره مجلس جوړ دی د هارون الرشید زوی په دغه دوران کې عمر 1400 کالو تر رسیدلې دی راغی چراغه په سر باندې یو ساده پټکې دی او په غاړه باندې یو ساده او عجیب جامې دي چې دا سې ولیدل نو دی لاړو دی پلار سره په دیوګه باندې لاس کې خود هارون الرشید اس نشو ویل خو دومره اول چې دا زما بچی دی نو پاګه کې یو وزیر یا مشیر د هغه ورته وی چې دا څه چللې چې کله ستا پلار په داسې مجلس کې ناسي به مرزا بابا دې خپکیږي په دې باندې خلق وزیران او مشیران او ته په داسې جامه راشي اسې مکوا وې دا به درته پلار ویلی وي او دا دې پلار ویلی راته وای ښا بس پلار د ټولو وزیرانو او مشیرانو مخ کې ناشته دی ورته راغی ورته وی پلار دا خبره تا کړی دا چې دا دې زمونږ مجلس ته نه راځي ول او بچی چې کله داسې مجلس وي دنیا خلق راغلی وي ته داسې یا خو لباس بدلوا داسې مرازت ټول د مجلس هغه رونق بدل شي اولیاء ګوره اولیاء ویخا اولیاء او نزان ساتل پکار دي که هارون الرشید باچا دے خزان نه باچا دے زوی کی جلال راغی مخامخ مرغدا سناسته ونه کی ورتاس کی اے مارغو د هغه رب په نامه باندې د ستا قسم وی چې کوم رب تعالی د الوتو طاقت درکړې دی د خدای په حکم باندې راشه او زما په لاس باندې کینا هارون الرشید او ټول کابینه ناسدا بچ مرغ ته اشاره وکړه مرغ ډایرک راغی د هارون الرشید زوی په لاس باندې کیناستلو هغه مرغ د سګوري او دې مرغ ته ګوري ټول وزیران حیران دي مشیران حیران دي هارون الرشید حیران شو ورته اے مرغ د کوم ذات په حکم چې دل تراغلی د هغه رب العالمین په حکم باندې زپ دنیا کې سیل کوا مرغ روان شلو د هارون الرشید زوی پلار تراغه وی اے پلارا خدای پامان زدرنا لاړم کور تراغه مورته وی اے اما جان زپه سفر روانېګ اور تو اے بچڑیا د باچا زوی د امیر المؤمنین زوی ستاد پلار په حکومت کې د دنیا خلق ژوند تیرای اے بچڑیا زمان سچ غواړي ملو بشي ورته موري اساری گمنا خامخا بار بار اصرار کوي تر دې چې مور ترا نږدې شو د مور لاسي اونې ولوخ کلی کو ورته وی اے ګرانی موري زروانی غم مور ورته وی بچی چې تزي د سرو زرو دا ګتوالا اے بچړیا کمزه بدربانی تنگ سے راشي و بچړیا دا ګت بخر سکی وی موري که امر رات کې واب اخلم او که امر نکې نه اخلم
مور ورته پجړا شو ورته اے بچړیا چې نقدي پیسې نالي دا زما در سره و نه خدا کله کله درته زیدي دلما و بچي دې تبګوري بچي سبا د پلار د کور روانيږي د باچا د کور نه اوزي د باچا په کور کې اسونه دي د باچا په حکم کې اوخان دي د باچا په حکم باندې نظام روان دي لیکن هغه بچي لاړو د تاخنه قرآني کریم راواغستلو یو لوټه راواغستا یوی جانماز پوګ باندې واچو هغه ګوتې پلاس نکړل مې نه کې جب کې واچولا او د بصری په طرف باندې روان شو کله چې د بصری خار ته ورسېدلو او عزیزانو دام انسان دی دام باچا دی د زوی د دې پلارم با شهید او د ملنګ بچی ژوند ته ګور د بصری خار ته لاړو د بصری په خار کې ور باندې شپراغلا شپتیر شولا سبا ورځ راغللا ځان ته یو ځکه ناس دی د قرآنی کریم تلاوت کوي شپه په تلاوت کې تیر شولا سوچ ورته راغی چې رب العالمین ما ته لاسونه را کړی دي الله جل جلاله ما ته سترګې را کړی دي کله دنیا خلق مزدوری کولای شي زم مزدوری کولای شم بار چوک ترا اوتلو خلق مزدوران ناس دي د هارون الرشید زویم پکې ناس دي ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی زما دیوال غرزی دلیو زما دیوال غرزی دلیو راغلم چوکی غرزی دلما دیلا بچی سوک راغی الگا تخوڑو کے معشومی سرنگا ناس دلتا وہی بس ناس تی مزدوری کم کو سوک رابانی مزدوری کم ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ وہ عزتی نلال پڑو کے معشوم دے ہو سکار گئے ارکار کم یو کسورتا آواز کی اے ابو عامر بصری دا معشوم ډیر تکړه کاریګر دی دا چې چا کار ته بوتلې دی بے ارمان کی ابو عامر بصری ورته راغی سوچ کی دارال چې زوړو کې معشوم دې شپاړه سکالو الګ دې ځان سره بوزا ورځ به غلط بشي چا سره بس منډه تړلې به وای د مینې نو ورته وای اے بچوړیا کم کار درځي په کم کار خپويږي ورتوی بابا جانا هر یو کار چې را ته وړاندې شي د خدای په حکم باندې ما ته پکې به بندیز نه وي زه په هغه کار کې ماهر ما ورتوی اے بچوړیا زما دیوال غورځېدلی دی دی ورتوی ډېره ښه ده زه دیوال وهلی شم هلکه دیوال نشي وهلی بل استاد سره بوزم ته به ورته خټې ورکې وی ختمه بوزا ډېر ورځې ور باندې اوختي کار مې ونه کو خو به دې پاتې بس چې کله روانې دل ورته بابا ودرګه زما دو شرط دي ګوره دغه کار لازم خو دو شرطونه به مانی کوم شرطونه دي بچي وایا وای بابا جان اړم به شرط می داد چې کله مؤذن आवाज کوي الله اکبر اللہ اکبر زبستا کار فریدمان او دا خبرم ورسرورا کستا کور د جمعات نلری وی زبخا مخا جمع تزمان وی بل شرط وایا وی بل شرط میں دا دے چې ز پاپتا کی یو رضی کار کو یو رض کار کې وی شرط می دا دے چې ما تبا په باندې یو درهم راکې د نورو مزدورانو یو درهم دې ما ته په باندې یو درهم راکې او کار به سره یو ورځ کوم مجبوریه مې دوی مورز ته نه غواړي دا خو چې بالغ دې ما چې راځه بچیا نن خو دې خون له بوزم چې لا تسنګ کار کې ابو عامر بصری و عزت نه کور تلاړم ما ورته ویلي بچی تا ته بیل چرولم اے بچوڑی تعالی کو دال راوړم کله ما سامان راوړلو زپی نه لاړم دوباره ما ورته ویل دا خوره برابر ولغوان نن خټه برابر کا سبب بیا بلګل کار راولم هغه بیا خټوي بستان دا ډیپټی شو بس ته خټه برابر کی و ډیره خلا بس خټه برابر کړه دی و عزت لاړم
زما کار پیدا شو ماشومانو ته مسپارښتنه وکړه چې دې مزدور ته به روټۍ راوړی ټیم په ټیم باندې او سلام چلاړم زپا خبره کې سبا ورځ مرا باندې تل تیر شو چراغ لما 2 ورځې بعد چراغ لم ډایرکټ چله کما خو خټه کړي وا هغه بم پاتی خمبیر شوی بای چا ورته مزدور راغوخته کې به نه راغوخته ډایرکټ راغلم ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله راغلم ما چې ولیدل هغه خټه دیوال شوو بالکل دا دیوال تقریبا سینې ته برابر شوو زداري کور تلان لورنه می تاسو کو اے بچوړي څوک مزدوران راغلیو چا مزدوران راوست لور ورته وی بابا جانا هغه لک چې تارا اوسته په خپل د دومره کار کړي ره ها څوک سره نو وای نه هیڅ څوک نو ور سره وای اے بچی تا ورته روټي وړا وی بابا جانا کله چې ما روټي ورته وړلا ماته आवाज کو زخور لاړه شا ما روټي پزه کی خودلا چې ما ماس بخین ټیم باندې لاړ د مانزه ته تلو ز چې لاړم ترکاری او ما غرنګ پرتوا روټي ور باندې خودلې وا زبه مازی گر راغلم ماته تپوسو کړلو اے رورا تا خدا روټي خړلې نه دا وای ماته او فرمایل اے خوره دا روټي واپس کوړته یوسا اے بابا جانا ما بیا دوباره تپوسته حکومت او فرمایل زرو جدار ما زما خوري په خپل باندې رو جدا رب کریما خدایا د هارون الرشید بچی بچیر ته پښمنه کړو یا الله چیرته به په مړه خېټه روټه خړلې وا ژوند دنیا امانت ده انسان ته الله امانت ورکړي الله رب العزت دې امانت په قدر باندې منګه پوي کی امين هارون الرشید بچی دی د باچا زوی دی د امیر المؤمنین بچی دی ابو عامر بصری وی دریم ورزدا زلاړم سبه بازار تا یو چانه تپوس کوما چې دل تاغه لښته دی او کنا ما یو مزدور بوتل یو د دې زین یو کستلاړم ماته او فرمایل اے بابا جانا داغي عادت کریمه ده چې هغه هفته کې یو مزدوری کوي د یوې ورځې نه بعد بل خیلی ته به راوځي مزدوری کوي پافته کې داغي یو ورځ وی باقی نور ورځو کې مزدوری نه کوي یو مزدور आवाज کو زبر سره لاړ شو ما چې نه بس زه واپس لاړم به د خالی ورځ ورال ګورم هغه نوجوان ناسته ما ورته پسر لاس کې خودلو اے بچوړیا ته مزدوری نه کې ما ته پته ولګیدلا دافتی منس کی مزدوری نه کې یو چې بابا جانا مزدوری افته کې یو ځلی کوما وای مال بچوړیا نن به د مزدور ضرورت ده ما سره لاړ دی ابو عامر بصری وای مان جن ټول خطا شلو لاړم یوځه کې ورته کې ناستلما چې اے بچوړیا یوازې کار کې مزدور د تراولم ول چې بابا مزدور ته ضرورت شته دینا زه یو ځان ته کې ناستما ما پسترګو باندې ولیدل چې د دې بلچې نه خټه سګواخي بره دیوال باندې کی دي یو بل کسرا منډ کی کانه راوالی کانه په خټو کې کی دي درې کسان لګې دي دې صرف خټه لاس کې راوالی به د لاس نه بل سوکوالی ز په منډ باندې رال چې کله حسن بصری تراغ لما ابو عامر بصری وای چې کله د هارون الرشید زوی ترال نو په دې دوران کې زماستر ګوتا به یو دغه نوجوان راغی ما ورته ویل اے بچوړیا هغه ملګری تاسو شلو چې تاسو سره لګیو کاری کولو ما ته ویل بابا زما مرګری شته لینا ز بابا لاړ شتا دیوال په کار دی
او که خلق لیدل دی پکار دی. کله چې د ولی نه کرامت ښکاره شي عزیزان، علماء لیکلی دي چې اکثر وخت د پاره به ولی پاتې کیږي نه. ابو عامر بصری وایي زور ترالم چې اے بچړیا نور کار مکوا، بس تستر استومان. ما تویل بابا زما ټول ورځ کې نیمه ورځ پاتې ده، زما ورځ سر ترسو ما سبا دې به خپل کار دی. نن بز خپل مزدوری سر ترسوم بیا دې خپل کار دی که ما راولیو که مې نه راولی. عزیزانو ما ذکر ختم شو، ما ورته ویل اے بچوړیا ما سره شپو کا. وی ما ته و فرمایل اے بابا جانا ستا کار پکارو، کار می درته وکړو زما د شپې غم کوا. ابو عامر بصری وی 3 ورځې بعد بیا می اراده وشولا، ما ول هغه به خیری په ورځ راځي، واپس می اراده کینسل کړه، خیری په ورځ باندې راغله. بازار کې وګرځیدلم، یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې دلته بناستو هغه تاسو ته په نظر راغله او کنا. زړه کې کرم ریبما چې الله دا نوجوان اسنه چې مانه بل څوک بوزي، بل څوک رانه بونوزي. زکه وخت راغله و یو بوډا راته وی چې راخو بیمار دی، هغه ماشوم بیمار شوی دی، نوجوان چې تکمه دی. ول چې کله بیمار دی چې نن درې ورځ ده، ما چې کم ځای دی کور کم ځای دی. هغه راځي چې بابا دا کور نشته، هغه مخامخ ځنګل چې ګوري دغه ته کوډله والدا او ځان ته پکې پروت دی. ابو عامر بصری په ما باندې خوله راغله چې ای خدایا د باندې بسنګ تکلیف تیر شوی. ابو عامر بصری وی زرال ما دلا صدا مزدور اونیولو چې ما بوز دی خیمه تا، ما بوز دی کور ناشنا تا، وای زه دلا س اونیولما. کله چې راغلم هغه کوډل کې یو نوجوان پروت دی. او عزیزانو د هارون الرشید زوی دی، د امیر المؤمنین نس بن بچی دی، او سر لاندې خخته خو دی دا، په خخته باندې سر خو دی. ابو عامر بصری وی ما په سلام واچولو چې السلام علیکا ورحمت الله وبرکاتہ. وی ما ته سترګې کولاو کړې، ما ته وی وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وی زر ورخته شلوما، کله چې ما په تندی باندې لاس کې خودلو دومره تاو د تبرا روان چې ما لاس څنګه نشو، ما ته لاس ورلاندې کړلو. ما ته وی بابا جانا زما د سر لاندې څنګه لمګدا، زما سر عادت ته په سخت سختو کانو باندې. ما ورته فرمایل اے بچړیا زبدی کور تبو زما کور شته، زبدی کور تبو زما. ما ته فرمایل بابا جانا کور ته می بو زما، ما خو کور پری خودلو، ما خو کور قربانی کړه دی. خو اے بابا جانا اے ابو عامر بصری زما یو نصیحت اور مال چې وای بچی سره نصیحت دی. وای زما خبر ادا ما ته بمرګ راضی خامخا برازی زفاتی کی دن کې نه ما زمید ګران بابا غیږي ته زمان زد عباس رضی الله تعالی عنہ غیږي ته زما. زکه هارون الرشید د کم خاندان نه دی. ابو عامر بصری حیران شو چې وړوکه نوجوان د لږ عمر نوجوان دومره خيار خبرو کړه. ما ورته ویل اے بچوړیا د کم ترغیږي تروان، ما ته ویل بابا زدردا سترغیږي تروان ما چې زمانه بعد به تا تخپل پته ولګي.
ابو عامر بصری وی ما تلاس شاپیر کړه دی ما ته وی اے بابا جانا یو نصیحت می دادې چې ما به د خپل جامو کې ما ته کفن عمدا زما جامې به کفن کې او بابا ما بخپل اولام به زما بدن بل چالي دل نه دی او چې کله وفات شوما زما د لاس نه بدا ګوت او باسي دا د سرو سرو ګوت دا یو دا ګوتا یو دا کوزا یو دا لوټا دو زما مال دی یو د چا امانت دی زما کوزا او زما مصلی براواله مال چې چا قبر وکنستلو دا باغی ته په صدقه باندې ورکی دا باغی ته ورکی بس ابو عامر بصری ما ته جړا را چې اے بچوړیا د مر خبرې مکوا زبدر ته طبيب را ولما زب ډاکټر را ولما و زمانه بن بچیا نورې د مر خبرې او ترانی موایا لاس کو ګته ما ترا او استلا دا امانت والا مال بچیا دا بچیر ته اوسم چاته ور کما ما ته او فرمایل دا هارون الرشید ته اوسی ما ویل یا الله دا خو صاحب زاده ده دا خدا امیر المؤمنین زوی ما تخکار ورته اے بچوړیا زدي خامخا کور ته بوزما وی ما سو خبرې کولې دې دزمکه نه وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله انا لله وانا الیه راجعون ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي ما ورته ویل اے بچوړیا دومره لنډا او تنګا مرکا ما په ژوند کې چا سره کړي نوا دومره لنډه دوستانه ما سره چا کړي نوا و بچوړیا ډېر لنډه دوستانه دی وکړلا ته خو زمانه جدا شوي ما خوستا قدر اون پیجندلو ما خوستا عزت اون پیجندلو په ماغه وصیت باندې علماء بول خپل کپڑے ورته کفن کړلې او ماغي خوا د خپل ځنګل هغه جونګړه چې د ورته خودلې وا ما په دې جونګړه کې دفن کا قبر خلاص شو تجهیز او تدفین ارسه برابر شو د دین بعد وی دا امانت رسول غواړي د بصری نه روان شو د بغداد په طرف باندې روان شو او عزیزانو کله چې بغداد ته ابو عامر بصری رسیږي درباری خلافت تراغه د هارون الرشید دی وسولار دی چې سبا ورته سوې ما یا بيدا بچوي یا بيدا نسوي یا بيدا گوانډي وي دا بسنګ چل کوم دا غران امانت رسول لی دا به وسه چل کیږي وې دې سوچ فکر کې چې د هارون الرشید قافله د سیل او سفاره او تلا سل اسونه مخ کې راغلل بیا سل اسونه بیا راغلل د سلو اسونو یو شان رنگ بیا د سلو اسونو یو شان رنگ درېمه قافله چې را اوتله ما چې اولیدل په دې کې صاحب د تاج را روان دی او ټولو اسونو کې دا اس اوچت او په ټولو راسوریدونکو خلکو کې دا اوچت را روان دی وای ما سوچ او فکر وکړو چې رسدي نو عمدا کسته دا هارون الرشید ما تخکاری وای زه ورته په غونډې ودرېدلم او ورته مې आवाज وکړو السلام علیک یا امیر المؤمنین سلام دی پتا باندې یا امیر المؤمنین زما در سرکار دی وې دی دوران کې ما تخلق لار پر خودلا ز پمنډلال کله چې پمنډ باندې ورسیدلما ما غوترا واغسلا ما ول دا غوتوال وې هغه داسلان دی باندې ولیدلو بیا می ترخ تلاش کو قران کریم میرا واغسلو چې دا قران کریم وال وې هغه قران کریم کولاو کو په مخ باندې کې خودلو ما ته او قتل وی جلل ما ورته ویل نور راته پته نشتا خدا دې یو مسافر هلک امانت ته ما ته وی اے بابا مسافر دې سکو وای چې کله خبرې تیزی شولې ما باندې له چراغ وېری دلما
چې دې بیتانه مخاطب اوس کې هارون الرشید مان لاړ خو چې ما اولیدل داغي سترګې سری شي امر فوجانو تو کو چې دې تر وټه تنظیم وکړي زه واپس راځم او چې کله دې ما راوغختو دې بما ترا ولي ابو عامر بصری وی ورځ را باندې نیمتی رسولا ما زیګر ټیم دې ما پس خاص څوکیدار راغی چې امیر المؤمنین دی غواړي زامیر المؤمنین درنه نه استلما ټول خلق د مجلس نه پاسول ما توي ابو عامر بصری تعالی چا امانت در کړه دې ما ورته فرمایل دا یو نوجوان ول ستلس کال عمر یو وې سکاری کولو وې د ورځې به تلاوت کولو او شپکی با الله تقیام الليل باندې ولاړو اغه نوجوان مال دا امانت را کړه دی دا امانت پستا حواله دی وی قران کریم را واغستو بیراته فرمایل چې او عامر بصری رښتیا خبره کوا دی نوجوان سکار کولو وی ما وته فرمایل د خیل پورز باندې به افتکی مزدوری کولا باقی ټول افتب الله رب العالمین تا په عبادت باندې لګیو وای ما هارون الرشید او قتل او پجړا شو چې اے ابو عامر بصری تابم پاغه نوجوان باندې مزدوری کړي وای ما وته فرمایل چې دو ورځې ما سره مزدوری کړي دا وای ما ته فرمایل چې آی هاي صد افسوس پتا باندې چې تا د عباس رضی الله تعالی عنہ په نصیب باندې مزدوری کړي دا ما وته فرمایل چې اے امیر المؤمنین زما دې پر رب د کعبه قسم وی کما ته دا پتا وې چې دا د خاندان رسول سره تعلق ساتي دی بما په سر باندې کې نه ولې خو ما ته پتا نه وا ما ته ال پتا ولګیدلا چې کله د ځن کدن حالاتو هارون الرشید په جړا شو ما ته وی اے ابو عامر بصری دارات وایا چې زما بچي څنګه وفات شو وای ما وته فرمایل چې کله ستا بچي ما سره مزدوری وکړه مزدوری ناشنا مزدوری وا زورته اوسه کې ناستلما او چې کله ما پسترګو اولیدل چې دی आवाज لګې ده خود درې کسانو کار به کولو ما د دې پلاس کې خټه نه دلیدلې ما د پلاس کې کانه نه دلیدلې کانم بل چارا غستلو خټم بل چارا غستلا دې څوکیدار وای بیا ورپسې زرال چې اے بچوړیا نور مزدوری مکوا ما سره اوسېګا د ویل ز په محل کې اوسېګم نه ما نه اجازه واغستلا کدی بل خیری ته خوخوا ما به مزدوری تراولی او کدی خوخه نوا ز تخپل کار کوا ز بخپل کار کوم یا امیر المؤمنین د خیل پورس چلاړم ما ته پوسو کړلو چاراته فرمایل هغه بیمار زور پسر عالم تنبوتا د ځان له لخوا کوټه والے وا او دې کې پروت یو وخت د سر لاندې خو دیوا او په خیس طریقه باندې سنت طریقه باندې پروت ما دې ته پوسو کړلو د بچی ناشنا تبوا ما ور اے بچوړیا زبدی کور تبوزما لیکن هغه د مر خبرې وی ما ته فرمایل چې او ابو عامر بصری زما جون ختم دی خو زما نصیحت داد چې پلار ته می هارون الرشید ته دا غوته ورسوا او بیا ورته خبر وکا هارون الرشید برناس دی مور دنه ناس تا مور خبري اوري مور په منډه دروازې تراغلا आवाज کی دروازه کولو کا اے امیر المؤمنین دروازه کولو کا زما د زړه شیشې مات شوې زما بچي وفات دی ما د خپل بچي قبر ته ورسوا ما خدا ته بار بار ویل چې زما بچي به دا ټکه کولو چې اے مور زما ژوند امانت ته ز امانت کی خیانت نکوما هارون الرشید ورته आवाज کوي
اے بی بی انتظار کوا ستاد زړه شي ماتي ندي زما دم لا تیر ماته. ابو عامر بصری وی ما باندې تبراغلا چې د باچا په محل کې ناشتي وای دنه جواب راغی چې اے ابو عامر بصری دارا ته وایا چې زما د بچی سا څنګه لاړ. وای ما وته او فرمایل چې اے ادي جانې ستاد بچی سا څنګه لاړ. ستاد بچی درې خبرې وی سلورم خبره دا وا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. ابو عامر بصری وی د درن आवाज راغی چې الحمدلله امیر المؤمنین ورتوی اے بی بی تاز ما په بچی باندې د الله حمد او ثنا څنګه ویلا. وې زبې څنګه نه وایم ما ته زما بچی چتللو ما ته و خبره کړې وا هغه خبره ده چې ای زما ګرانه مورې دعا را پس کوا آینده ان دیدن با زما استا پغیق د جناب محمد رسول الله کیږي. بس زما بچی لاړو پدې هغه غم پدې باندې بدل کو هارون الرشید. ابو عامر بصری ته وای چې راځه بچیا خېج په اسمان نه اسونه روان کړ او اوس په دربار عالیه تزي د ابو عامر بصری په قیادت کې هارون الرشید خارونه پریدي د خپل لاندې ان چې لاړو ځنګل ته د خپل زوی په قبر باندې ودرېدلو او د خپل زوی قبر ته مخاطب شو ورته وای اے نوجوانا اے زویا اے وفادارا تا خپل وفا د خپل جانان سره سرته ورسولا. واقعي خبره وا چې ستا مینه د جناب رسول الله سره وا ستا مینه د آقا نامدار سره وا. اے بچړیا زما سلام په عباس رضی الله تعالی عنہ باندې چې زمونږ نکره پاغه باندې زما سلام وایا. ابو عامر بصری وای هارون الرشید د خپل زوی په قبر را پرې وتلو او دغه خوري د هارون الرشید په خله کې لاړې او په چغو چغو باندې اوجړل او ماته او فرمایل چې او ابو عامر بصری چې د چا وغله د آیات لاړو یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا. هغه په قران دی آیات داسې عمل کوي لکه زما بچی چې ور باندې وکړو. خو اے ابو عامر بصری دراته وایا زما بچی بتا تا اخیری خامخا یو خبره کړي امراته وکا هارون الرشید مخاوند ولایت ته او ورته وی او یو خبره بل کړي وا وی تعال تولنه کوله وی زیره دلم وی څه خبره درته کړي وا وی اخیری خبره راته دا وکړه چې زما فلار ته وایا چې ډېر غولېدلې د دنیا په لوه لعب کې مشغولای او د خپل جانان مینه در نه پات شولا. اے زما پلارا کرب راضی کول غواړي نو په شای محل کې الله نه راضی کیږي د خپل رب پسې داسې راوزا لکه ما چې ور باندې خپل ځان ور خرڅ کړلو. عزیزانو هارون الرشید زوی خوب کې ابو عامر بصری وای بیګاته می اولیدلو خوب کې می چې اولیدلو وای یو مزیدار گنبد شین جوړ ده پدې باندې یو علیشان صادر را خور ده. زه سوچ واغستلم د گنبد ناواز راغی چې او ابو عامر بصری دنن راشا. وې ز دروازې ته ورسېدم دربانچی راته आवाज کوي بهر ودرېګا دنن مرازا ما تاسو کو دنن سوګ ده. ما ته او فرمایل چې دننا جناب محمد رسول الله او عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. وای ما ته تاسو کړلو چې سلورم ور سره سوق دی وای سلورم ور سره د هارون الرشید بچی دی. ما ول زدن ور زمان د دنن आवाज راغی چې او ابو عامر بصری چې څوک دنن راشي به بهر پاتې کیږي نه دې درا اولې ګلو د دې امانت او رسولو تم د دې انتظار کوا. مولانا زکریا رحمه الله علیه فرمایي چې چا د اولیاء له خدمت کړي عزیزانو الله پاک ورته دنیا کې د ولایت او د بخنی زیر را لګلی. بختور دي هغه خلق چې د اولیاء په دربارونو کې د اولیاء خدمتونه کوي اولیاء سره مینای اولیاء سره محبت ساتي. کرامت بعد الموت د هارون الرشید د زوی داو چې هغه وصیت دا وکړو چې زما پلار ته دا خبره اورسوا
او د هارون الرشید دا کرامتو چې د خپل زوی پټه خبر ورته الله کار کړي وا چې بل خبر اندر ته کړي دا هغه راته وکا. عزیزانو بعضی وخت د ولینه کرامت بعد الموت ثابتيږي. ابو عامر بصری وای چې ما سره وعده دا کړي وا که تا زما امانت ورسولو زبتا ته بیا د دې شکریا ادا کوم او د چا فخری به درته ادا کوم. نو هغه د ابو عامر بصری وعده وا. ابو عامر بصری وای چې ما سره کوم وعده شوی وا نو هغه مال په خوب کې بیان شو چې تا خپل امانت کې خیانت اونکو او د دې راتلو تم انتظار کوا. الله رب العزت زموږ او د استاد د ټولو داسې ژوند نصیب کړي چې الله را ناراضي شي، رسول الله خوشاله شي، بچین مو دې الله داسې نیکان کړي، بیبیانې مو دې الله داسې صبرناک جوړي کړي. الله رب العزت زموږ او د استاد د ټولو پریشانې په خوشالو بدلی کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.